ګناه وکړه چې موږ ګناه څه ګناه کړي وه ته یې شهید کړم. ما خو یو بچی وکتلو قسم په خدای څه زړه م ژاړي. هغه بچی ته ټپۍ خوړله ټپۍ سره یې خوله یم خشنه ده. دغه کوم بچی ته دا بچی به یوازې دا خبره نه کوي چې الله یې ما دغه وینې وګوره، الله یې ما دغه ټوکرې ټوکرې بدن وګوره. هغه به دا مونټي چې الله ته ما خوله وګوره زه کوم ځای کې دهشتګرد یم ما خو خپله ټپۍ خوړله. په دې خشنې خولې باندې به په دې وړې خولې باندې به الله ته د دغې خلکو په خلاف باندې اعلان هم کوي او کوي به هم کوي الله ما سره ظلم کړی ده، ما سره زیاتی کړې ده. زما عزتمندو یو لوی ظلم روان ده، یو لوی بربریت روان ده، یو لوی جبر روان ده. خو زما عزتمندو یوه خبره یاد وساتئ، دا چې قسمه واقعات دا یوازې موږ سره نه دي بلکې په هر علاقې کې دا ظلم روان ده، په هر ځای کې دا ظلم روان ده. تاسو ټولو په علم کې ده پرون بل پرون هغه شخصیت چې هغې ته سړی مخې ته ودرېدو هغې به سترګې ورته نه شي غړولی. ډېر روب ډېر نورانیت ډېرې دینداري او تقوا په وجې باندې ظالمان ولګېدل، هغه باندې هم فایر وکړو، هغه هم شهید کړو، بې دردۍ سره یې شهید کړو. او دسه کې روانو مدرسې ته روانو قرآن او حدیث درس ته روانو طالبان ورته په زړونو په انتظار باندې وو.